अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا الذي لا يخلق مثل نذير رسوله ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين د سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ لا چاہتا پوسو کچھ قربان لوی عمل پا اعمالو کی بہترین عمل اولوی عمل دا اللہ پنیز دا کم عمل لے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسڑی تا وی چتا قرآن پاک ندے ویلے قرآن پاک کی سوئی اللہ وی والا ذکر اللہ اکبر زما دا یاد زما دا نوم او زما دا ذکر دا دیر لوی عمل لے پا عمالو کی حدیث پاک کی راضی رحمت للعالمین سرور کونین محبوب علیہ السلام مبارک فرمائی چاہتا سلور نعمتون ورکڑے شل سلور صفات ورکراغلم دی انسان تا دا دنیا و دا آخرت خیرون اللہ ورکڑا یو انسان تا اللہ اغا جب ورکڑا چی آغا دا اللہ پا ذکر باندی لمدوی دا حضرت عبداللہ بن بسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دی صحابہ کرام و تفوسکو چی اے دا خدای پیغمبرہ شرائع دا اسلام زیاد شد مند دارنگ روجدہ دارنگ نور اعمال دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ دسیو عمل لا توخیا فا اعمالو کی چی اللہ تا محبوب عمل وی رحمت للعالمین سرور کونین محبوب علیہ السلام مبارک ورطا فرمائی چی پا دی طولو کی غرا عمل بہترین عمل افضل عمل دا اللہ یاد دے عبداللہ
دنی بصری رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې تاسو جبه د لمدوي د الله په یاد باندې دا داسې عمل نه چې دا د جون مشغله وګرځوا دا د جون وهمه یې سو وګرځوا دا پشپا ورځ کې دا یاد کوا او دا غور عمل دی په اعمالو کې بهترین عمل دی حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ د دوړو جهان سردار یمن ته رخصتي او د یمن مشر او امیر مقرری اخیری وخت د رخصتي د دوړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وصیتونه کوي او حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ د دوړو جهان سردار نسته پوسونم کوي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي یا رسول الله د څه عمل راته اوخیا چې هغه په دې ټولو اعمالو کې افضل او بهتر وي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایي چې حضرت معاذ د الله په یاد باندې جبا رتب ساته لند ساته په داسې حال کې چې تا ته مرګ راشي او تا ته الله یاد وي دا لوی عمل نه په اعمالو کې لوی عمل په اعمالو کې دادي د الله د یاد سميار خدای نه دې مقرر کړي چې ته به دی وخت یادې د موږ وخت مقرر دی معیار مقرر دی وخت مقرر دی خدای الله د خپل یاد د پاره څه وخت او معیار نه دی مقرر کړي بلکې ذکر کثیر بکې وای دا الا چې ستا په زړه کې څه درد وي ستا په زړه کې څه مینه وي محبت وي نو دا شی علوي او دا حقیقت دی چې زړه کې د درد نو مینه نه وا دا خوندونه به نشته دا مزي نشته نو درتب اللسان نه مراد دا دی چې په داسې طریقې سره الله یادې چې تا ته په خوند او لذت او مزه ملوي الله د محبت علامه ده چې د کوم بندگانو د الله د یاد د ذکر سره مینوي نو د دبه د الله د ذات سره محبت وي او مینه وي چې د کوم بندگانو د الله د ذکر سره بغض وي او کینوي نو د دې بنده د الله د ذات سره بغض او کینه ده د ذکر د خلقو سره محبت دا د الله سره مینه ده د ذکر والا سره مینه دا د الله سره مینه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کوم دی فرمای چې مفردون وړاندې لاړل په اوچتو درجو مفیش صحابه تاسو کې یا رسول الله دا څوک دي تشریح غواړي دی مبارک ورته فرمایي رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک دا هغه خلق دي چې الله به په دنیا کې زیات یادولو دومره زیات یادولو چې حتی د خلقو په دلیونو شک ګمان راو دا هغه مجالسونه دا هغه صحبتونو دا هغه مرګرتیاګانو دا هغه خپل ولینو نم دی الله په امن او امان کې وساتي چې دا الله د یاد نم غافل کوي هغه تعلق او محبت د خدای نصیب کی په دې خور سره پويږي چې الله را ته یادوي هغه محبت د خدای نصیب وکړي د ټولو جهان سردار صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله عنه ته وایي ای زما خوګه تر زر ته خبر نه کوم په داسې عمل چې الله ته د نزدیکی درجات دی بلند شي د صدقین افضل وي د جهاد نه افضل وي د سرو زرو د سپینو زرو د صدقون افضل وي د خدای په نس کې ورته یا رسول الله ولنه دا خو ډیره خله پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وی تر مبارکا تا ته د مرګ راشي په داسې حال کې چې تاسو ته جبل لمدوي د الله په یاد باندې
حضرت موسی علیہ السلام مناجات کی وی چې یا الله ستا دوست پسنګ پیژنم ستا دشمن پسنګ پیژنم الله ورته وی زما خوږ پیغمبر کلیم الله څوک چې ما یادای زما ذکر کثیر کوي نو اے زما پیغمبر موسی علیہ السلام دا زما دوست دی او څوک چې ما نه غافل دی ما نه یادای زما د یاد سره دشمنی ده زما د یاد دشمنان دي زما د یاد والا دشمنان دي دا زما دشمنان دي حضرت موسی علیہ السلام په بل مناجات کې وی چې یا الله کوتنیز دی نو چې په قلار دی یاد کوم او کلری نو چې په زور دی یاد کوم الله ورته وی اے حضرت موسی علیہ السلام زه هغه خلق ته نږدې ما چې کوم خلق ما یادای او دا هغه خلق مرګره ما هغه خلق ته دومره قریبیم دومره نږدې اقرب الیه من حبل الورید چې کوم خلق یسبحون باللیل والنهار ما یدی په سحر موسم او د ماخام موسم دا هغه خلکو مرګري ما هغه خلکو ته نږدې ما چې کوم خلک ما نه یادایو دا غینه زما رحمتونه لري دي غینه زلري د دې حدیث نه دا معلومیږي د دې اقوال نه دا معلومیږي چې دا الله خپل هغه بند الله ارض کې حاضر دي ناظر دي خو هغه بندگانو ته نږدې دي چې کوم بندگان یادې دوستان الله دې زمونږ استادو یاد نصیب وګړي سلام نعمتونه چې چا تور کړي شو خبرم پدې کوله دته د دنیا او د آخرت خیرونه ور کړي شو پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي کم نعمتونه دي یو هغه جبا چې د الله په ذکر باندې لمدوي الله کوي الله یادای الله دې زموږ استاد نصیب وګرځي دویم هغه زړه چې کوم زړه شاکر وي شکر گزار وي دا ډېر لوی قیمتي زړه دی سیف دغه زړه نه الله راضي دي دریم نعمت چې کوم دی هغه بدن چې کوم بدن مشقت برداشت کوونکی وي صابر وي دام لوی نعمت دی نو قلب شاکر بدن صابر او لسان ذاکر دا لوی نعمتونه دي سیبا سلورم نعمت پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي هغه بي چاته الله نصیب کړلا چې هغه په ځان کې امانتدار وي په نفس کې او د خاوند په مال کې د خاوند په مال دي دوړو کې امانتدار وي دا میولې نعمت دی چې الله چاته نصیب کو سلور نعمتونه چاته ور کړل شلو یو نعمت قلب جبه ذاکره دویم قلب شاکر دریم بدن صابر او سلورم هغه بي چې په ځان کې امانتدار وي ډول سنگار دا د میړه د پاره جوړي نه د مخلوق د پاره دارنګي د مال کې امانتدار وي د میړه مال چې کوم دی بي زین خرج کوي فضول نه خرج کوي لاس پینسی یو وخت د پاره ولا تبسطها كل البسط دا چې کولا ولا سم نه چلی او دا چې ډیر شوم پلک توګم نه دی پکار الله جل جلاله دی زمونږ استاد د سلور نعمتونه نصیب وګرځي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا